خدای ورځې د چې په ډېرې ښې پکې دي ډېرې ښې د هغه پکې دي راویش کوم میږي مې ډېرې وږي هو السلام علیکم. وعلیکم السلام. मेरा कदीम क्या है? खतरा नजर का उनको दिनन का मौजूद साला استاد قیمتي ډبرې دي ها تک उनको दाचे न ورځ موضوع قیمتي ډبرې دي تاسو خو په دې بهتر پوهیږئ چې افغانستان څومره قیمتي ډبرې لري. استاد افغانستان په پستره کې یو سره نه دی کړی قیمتي ډبرې له کومه شوې کمکلا خر وی خر انسان وی درنه جوړ کو چې دا معلم رښتیا وایي که دروغ وایي پوهېږه که داسې نو زه به هم خپل خر ورته راولم په دې ورځ کې ډېرې ستړی کړی یم چې هغې ماته انسان جوړ کړي دا ځای لاړم خدای ورځتي ماته ښکاري چې د دې خرو نه مې انسانان جوړ کړي زه وایږه چې زما خر نه څوک دی وایه شوخی مه کوئ د شوخی انجام بد وي درسونو ته کوي. سلام علیکم معلم صاحب. وعلیکم سلام. خدای ورځتي معلم صاحب د تا کار خو ډېر سخت دی هغه څنګه؟ معلم صاحب وختي مې واورېدل تا ویل چې د خرو نه انسانان جوړوم دا رښتیا ده؟ هو ولې نه دا ټول خرو خو اوس مې انسانان ته جوړ کړي دي. یا دا خو ما سره هم یو خر ده چې د تران یو ولم انسان ورنه جوړ نه کنه ولې نه رای والا دا شلو سړی به درته ترې جوړ کړم یاد به یې ساتې. ښه معلم صاحب کور دې ودان زه لاړم چې ښځه پیدا کړه کوچني ته به تللی دی د خدای ځه 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 په خیر لاړ شي خیر لاړ شي. همداسې هوښیاران خلک هم شته نو د زده کړه اهمیت همدلته دی چې باید زده کړه وکړو ځکه تر څو د ښو او بدو ترمنځ څه وکړو فرق وکړو. زه خو دې نور لیونی کوم دا دې خدای خیر کړي ولولم دې چا چې معلم سره انسان جوړ نه کړي کنه زما ورته نور راځه شه لاړم داسې تلای معلم صاحب معلم صاحب دغه مقطع ته در روانم خو ته چې لار کې را سره واوښتې دا دی خر مې درته راوستو ډېر دې ښه وکړو چې را دې وسته زه به که خدای کوي په یوه میاشت کې د ده نه درته ډېر لوی سړی جوړ کړمه چې ته به هم فکر هم نشي کوی. معلم صاحب خدای دې ډېر عمر درکړي تا نه مې همدا خبره غوښته ډېر خدای راته ستړی کړی و. ښه ته دا خر ما ته راکړه یوه میاشت بعد یې پوښتنه کوه نور زه پوه شه او خر دې پوه شه زه ورځه په خیر لاړ معلم صاحب چې دې خر راته انسان جوړ کړي پنځه په لمانځه کې به دعاوې درته کوم خدای دې ډېر عمر درکړي لاړم رانه شه انشاءالله. دا څه په غضب واوښتې د دې کوچي د خدای بیخو به اوس د ده سره څه وکړو. استاد څه په جنجال وخته د خر خرڅوي نه هو ولې نه ته یې اخلې؟ هو ولې نه یو خر ته زه ضرورت لرم چې یو قوي خر وي. هو ولې نه تر دې بل قوي خر نشته دا داسې خر دی چې ان په نړیوالو میدانو کې جنګېدلی دی. هو صفتونه دې ډېر وکړل په څو دې بیه ده دا خو میله درته یوه خوبي بیان کړه دا خر ډېرې خوبیانې لري که یې اخلې تر دې مناسب خر نشي پیدا کوی. هو بله دا چې په دې تېره جمعه کې رانه په 1,80,000 غوښتو خو ما وخت ضرورت نه و اوس مې ضرورت شو ستا لپاره یې په 1,00,000 در کومه. پرېږده خر خرڅوي 80,000 روپۍ به درکړمه. زړه مې نه پکېږي خو ته راته لږ ښه سړی ښکارې زما خر به هم لږ ساتې.
هو تا ته به خیر دی فاتحه درکم پروا نه لري وګورې دته به په ټیم واښه اچې نو واښه او زه پر 8000 روپۍ د واښه ښه دا د خر نو ته پیسه او ستا خر زه په خیر اوش ګورې خیال به یې ډېر ساتې په ما ډېر ګران دی چختا د خدای وخی زه خو حرکت کوه ست زم نه د کوچی په صداتوب کې زما پیدا وا پیسې مې ترلاسه کړې او له خره مې ځان پیغام کو زه شکر دې دا خو دې خرم نن میاشت پوره شوه ته ودرېږه چې زه معلم صاحب نه پوښتنه وکړم تیار راغلی یم کور ته یم نږدې یم چې دا انسان ورنه جوړ کړی او که نه دا واښه به دلته کېږدم کور خو یې دغه دی چې ودرېږه دی به کور کې یي او که نه څوک یې مرسي معلم صاحب ستړی به شې ښې په خیر یې ښه معلم صاحب زه ښه یم ته ښه یې هغه زما خر څنګه شو میاشت یې پوره شوه چې سړی یې ترې جوړ کړو که نه ستا خر خو مې خرڅ کړی دی دې کوچي سره به څه کېږو څه خبره ده استاده څنګه فکر کې ډوب شوې نه نه هسې ولې په فکر کې نه یم ډوب ښه ستا خر یادوې نه ته خو ما ته ډېر ډنګر را کړی اوس مې درته ترې داسې لوی سړی جوړ کړی دی چې خپله به حیران شي راځه کنه معلم صاحب چې وګورو ما هم ډېر تلوار ده راځه سړیه راځه خاني تشه په خوله نه کېږي خاني ډېره غوټه خرچه غواړي هو ملک صاحب رښتیا دې وي هر سړی ستا په شان نشي کېدلی راځه سړیه ته به اوس خپل خر وینې هغه وینې هغه سره خوله چې په سر ده هغه ستا خر دی څه وایې معلم صاحب دا خو ډېر غرڅه ویله لامې خو ده زه خو تا دا ده وله هغه کور ته یې مودم الله دې ډېر عمر درکړي کور دی هغه ځه اوس به دې خپل خر خوښ شي چې ستا خر څنګه خر دی وایه ما خاله دا ته دومره غرڅه وایې ملکفان دې هم دلته ایښي دي راځه چې زه کور ته پورته شه څه دې وې خر څه خر ده د خوله دې سمه خوځوه چې دا معلم صاحب د ما خر نه څنګه انسان جوړ کړی دا پیزه مو چې لاته ورکړې ما پیژنیم نه کلونه مې تا خدمت کړی و دې ما خره اوس مې پیژنیم نه نه ته دغه شی خر یادی تاسې پرېږدئ دا زما کار دی بس تاسې ما ته پرېږدئ ټوله زما کار ده ته صبر مه تخته چې زه اوس تا ته د خره لغتې وښیم یې څوک یې درغلم وایې مورې معلم صاحب څه خبره ده اوس سړیه څه بده ورځ دې اچولې ده دا په څه حال یې وایې معلم صاحب د خر نه خو د سړی جوړ کړی دی او لږت یې هماغه د خرو دي